بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین. تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د کینډل سټیک باره غږیږو چې کینډل سټیک څنګه استفاده کیږي، څنګه تاسو وپېژندلی شئ او هغه هم ایډوانس لیول سره به وایو، ځکه دې نه مخکې موږ بیګینر لیول سره کینډل سټیک باره غږېدلي وو. انشاءالله په دې ویډیوګانو دې سیریز کې به ایډوانس لیول شروع کوو. لومړی ویډیو کې موږ دغه اولنۍ ویډیو ده چې دا هینګمین او همر کینډل باره کې به موږ غږیږو چې هینګمین او همر کینډل تاسو په ریل لایف اگزامپلو کې څنګه تاسو کتلی شئ، څنګه یې ګورئ او څنګه تاسو استفاده ترې کولی شئ. صحیح ده. اول خو زه تاسو دلته وښیم چې تاسو ته هینګمین او کم کینډل هینګمین او همر کینډل څنګه معلومیږي. صحیح ده. اول درته زه دلته شکل وښیم. ګوره دا چې دی دلته دې ته وایي هینګمین کینډل او دې ته وایي همر کینډل. صحیح شو. ګوره شکل یو رقم دی، شکل یو رقم دی. لاندې اوږده باډي لري، لاندې اوږده لکۍ لري یا شیډو لري، بره وړه باډي لري. دې ته چې وایي دې ته هینګمین وایي. صحیح شو. دا خو دې کې بیا صرف دومره فرق دی چې دا به اوس مخکې اګزامپلو کې وایو. صحیح شو. هینګمین څه فرق لري او همر څه فرق لري او څه استفاده لري، په کوم ځای کې استفاده کېږي او کوم ځای کې چې وکتل شي څه ریاکشن باید وشي. صحیح شو. ښه، اول خو زه درته ووایم چې دلته تاسو ته زه ګرافیکل شکل رسم کوم. ګورئ تاسو ته وګورئ چې مثال مارکیټ بره تللی دې ځای کې چې شو دلته داسې یو کینډل راښکاره شو. صحیح شو. شو یو کینډل راښکاره شو، هغې نه پس ته مارکیټ څه کوي، واپس لاندې ځي. صحیح شو. دې ته کم کینډل وایي، دې ته وایي هینګمین کینډل. ښه، دې ته هینګمین کینډل وایي. صحیح شو. همداشان تاسو ځان سره نوم یې زده کوئ، نوم یې زده نه یا شکل یې زده کوئ، صرف مهمه دا نه ده. ښه، چې لاندې مارکیټ ځي، لاندې مارکیټ ځي، دې ځای کې چې کله همر راښکاره شي، دلته همر راښکاره شي، دې ځای نه پس مارکیټ څه کوي، مارکیټ واپس بره راتګ ته امکان لري. مطلب دا چې تاسو که چیرې لاندې د همر شکل ګورئ، لاندې مارکیټ روان یا دلته تاسو د همر کینډل وکتو، تاسو پوه شئ اوس مارکیټ امکان لري بره واپسي وکړي، لاړ شي. صحیح شو. او که چیرې تاسو بره مارکیټ کې د همر په شانتې د سیټک په شانتې کې کینډل وکتو، تاسو پوه چې اوس مارکیټ څه کوي، واپس راتاویږي. نو دې صرف په انګلیش کې نومونه فرق کوي. نور دواړو ته تاسو سیټک ویلی شئ. سیټک شکل که بر راښکاره شي، مارکیټ لاندې امکان لري چې لاړ شي، چې لاندې راښکاره شي مارکیټ بر تګ امکان لري. صحیح شو. نو هینګمین چې دی، هینګمین صرف انګلیش کې موږ چې بره سیټک راښکاره شي، سیټک غوندې کینډل راښکاره شي، خو یو خبره ده چې سور او شین رنګ هېڅ فرق نه کوي، پروا نه کوي، هر رنګ کې دا جوړېدی شي. صحیح شو. که دا چیرې بره راښکاره شي ته هینګمین وایو، کله چې لاندې راښکاره شي ته همر وایو، نور پروا نه کوي، تاسو دواړو ته همر وایو، هر شی چې کوئ. صحیح شو. دې ته دا یو ګرافیکل اګزامپل و. ښه، دا چې دلته اګزامپل ریل اګزامپلو کې دلته وګورو، ما پخپله هم دلته نه دي پیدا کړي، تاسو دلته ګورئ چې اوس دلته موږ پیدا کړو په شریکه چې موږ زه اګزامپل پیدا کوم، تاسو مې راسره پیدا کوئ. صحیح شو. ښه، دلته اوس وګورئ دې ځای کې هم تاسو دې ته اوس همر ویلی شئ، اوس اندازه صرف لږ ذره شیډو یې بره تللی، خو دومره پروا نه کوي، لږه شیډو پروا نه کوي چې بره لاړ شي. صحیح شو. ګوره مارکیټ دلته څه شی شوی دی، دلته اوس وګورئ تاسو دلته مارکیټ څنګه شوی، لاندې تللی دا دې ځای کې راغلی، دلته دې ځای کې څه شوی ده، ګوره همر کینډل راښکاره شوی، همر کینډل راښکاره شوی دی. دلته به تاسو وګورئ مارکیټ واپس بره تللی. صحیح شو. دې ځای کې تاسو وګورئ مارکیټ څه شوی، بره تللی، دلته څه شوی دی، دلته یو سرچپه همر راښکاره شوی دی، ته بیا هینګمین هم ویلی شئ، بلکې تاسو دلته هم چې وګورئ دې ځای کې دا ګورئ دا یو سرچپه همر دې ته ویلی شئ، دې ته هم تاسو دې نه هم استفاده کوی شئ، خو دا دومره مهمه نه دی چې سر یې بر یې لاندې د هغه لکۍ اوږده وي، نو هغه لږ کوي. صحیح شو. او شیډو چې مطلب دلته تاسو دې اګزامپل کې وګورئ، دې اګزامپل کې تاسو ته ښکاري دې دا شیډو لږ بره وتې ده. ګوره که شیډو لږ بره وتي پروا نه کوي، خو که شیډو لا نه وتي او بره سي منظم بره باډي جوړه شوې، لاندې اوږده لکۍ جوړه شوي، دا نور هم اکیورسي زیاته وي، دې نور هم هغه امکانات زیات دي چې مارکیټ برعکس تا وکړي. صحیح شو. اوس دلته تاسو وګورئ، دلته اوس تاسو ټریډ چېرته ولګوئ، ټریډ اوس درته وایم چې ټریډ چېرته ولګوئ. صحیح ده. ښه، راځئ ټریډ اول درته ټریډ ووایم چې ټریډ څنګه لګولی شي. ګوره تاسو وکتو چې مارکیټ لاندې تللی دلته څه شو، همر راښکاره شو، همر نه پس ته مارکیټ څه شو، مارکیټ اوس امکان لري چې بره تللی، مطلب د دې خوا ته مارکیټ تاسو لا نه دی کتلی چې بره تللی نه، خو دې ځای نه بعد او دې ځای کې چې ټریډ لګوئ، دا ټریډ چېرته ولګوئ، هغه به دلته تاسو وګورئ چې کله تاسو هینګمین جوړ شو،
یا همر جوړ شو. دلته لکه همر جوړ شوی نو همر نه پسته به تاسو څه کوئ، همر نه پسته به چې کله هغې څنګ کې بل کینډل جوړ شي او د هغې کلوز یا د هغې همر د باډۍ سره یو ځای کلوز شي باډي، یا د هغې نه لږ بره کلوز شي. صحیح شو، چې بره کلوز شي د هغې په های کې به تاسو ټریډ ولګوئ. نو دلته تاسو وګورئ دا ګورئ یو ځای کلوز شوی، دلته هم ټریډ لګوئ شي، خو که بره کلوز شي هلته ټریډ ولګوئ، هلته لا ښه راځي. صحیح شو، نو موږ چې کوو دلته بره دې ځای کې کلوز شو، دا دلته ټریډ کینډل جوړ شو، نو موږ چې کوو ټریډ دلته لګوو. صحیح شو، پوه خو شوئ که نه، چې کله کینډل جوړ شو هینګمین کینډل همر یا سیټه غوندې شکل لاندې بره جوړ شو، هغې نه پس ته دویم دریم یا څلورم کینډل چې کم یو کینډل د هینګمین نه یا د همر نه، هینګمین خو لکه لاندې جوړ شي خو بیا برعکس سیستم راځي، خو مګر همر کې چې د همر نه د همر د باډۍ نه کم از کم لږ ذره یا یو شی یا لږ ډیر د همر کینډل نه باید بره بل کینډل چې جوړیږي راتلونکي هغه باید بره جوړ شي. اول جوړ نه شو دویم جوړ شي، دویم نه دریم څلورم پورې تاسو چانس لرئ. صحیح شو، هر یو کینډل چې یو نه دوه درې څلورو پورې چې هر کینډل بره جوړ شو لږ ذره یا یو ځای یا لږ بره، څومره چې لږ بره جوړ شي هغومره لږ ذره چې مطلب د دې نه بره جوړ شي کم کینډل لکه دا چې ګورئ هغومره اکیورسي زیاته. صحیح شو، او دلته ګوره مارکیټ واپس لاندې راغلی، شاید ستاسو سټاپ لاس دلته لنډ ورکړی هغه هم درته هیټ کړی، پروا نه کوي، تاسو به دې ځای کې بیا هم ټریډ لګوی شئ، یا شاید پروا نه کوي دا نه میس شو بل ټریډ وګورئ، خو دې ځای کې ګوره دې ځای کې تاسو ګوره سټاپ لاس سره احتیاط ډیر کوئ، سټاپ لاس ورکوئ حتما ورکوئ، سټاپ لاس هیڅکله داسې ونه کوئ چې سټاپ لاس مس کوئ. ګوره دلته زه ټریډ لګوم دې ځای کې سټاپ لاس، دلته زه ټارګیټ دغه کوم، دلته زه مطلب دا زما سټاپ لاس دی، سټاپ لاس زه په څه بنا ورکوم، سټاپ لاس چې دی زه د پریویس کومه لو چې ده هغه زه سټاپ لاس کوم. زه به دلته یو خط کش کړم یا به یې زوم اوټ کړم. صحیح شو، زوم اوټ به یې کوم چې دلته موږ ته کلیر معلوم شي. زوم اوټ مې کې دلته خو موږ سره بیخي یو لو لیول نشته، دلته نږدې ټول بره دی، مارکیټ ډېر لاندې ته دی او صحیح ده، دلته شاته دلته شته دی. ګوره مارکیټ کې زه دلته څه یو خط کش کړم منظم دې لیول کې، دې لیول کې به زه خط کش کړم. دلته لو کومه ده، لو نقطه چې ده په دې کې موږ سره لو نقطه دام کیدی شي، ځکه چې دې کې د ريزسټنس بار بار کړی نو دا لو نقطه دلته موږ سره کیدی شي. نو تاسو خپل سټاپ لاس دلته هم ټول کوی شئ، دې ځای ته هم راوړی شئ، دلته یې راوړی شئ. صحیح شو، او خپل ټیک پروفیټ کوم ځای کې اخیستی شئ، کومه های نقطه چې ده های نقطه دې ريزسټنس پورې هم تاسو تللی شئ، خو دا ريزسټنس نږدې راځي، دلته موږ ځو تر های نقطې پورې. نو های نقطه موږ سره دلته دا لیول هم جوړیږي، ګوره دلته بار بار په دې نقطه کې څه شوي دي، په دې نقطه کې بار بار ريزسټنس یې کړي، دا ګوره ريزسټنس دا هم ريزسټنس، نو دا لږ یو قوي نقطه جوړېدی شي. نو موږ دې لیوله پورې څه کوو، خپل ټارګیټ ورکوو. نو یو نیم نه زیات موږ سره څه شو، یو پر یو نیم چنده موږ پروفیټ دې ځای کې الو. صحیح شو، نو دا ګوره دا مې یو پروفیټیبل ټریډ دی. اوس به یې زوم ان کړو، دلته زوم ان به یې وکړو. صحیح ده، ګوره دا په حوصله باندې په سټپ بای سټپ کېږي. ګوره دلته بعضې وخت کې صحیح ده که تاسو خپل هغه سټاپ لاس هم وړوکی ورکړی او یا مثال لاټ سایز هم غټ لګولی، نو که تاسو غټ سټاپ لاس ورکوئ تاسو تاوان زیات کېږي. نو دې خاطر زه ورته وایم چې تاسو لاټ سایز عموما کم لګوئ، لاټ سایز خو انشاءالله پېژنئ، یعنې مطلب په کم اندازه مقدار کم مقدار باندې تاسو سودا خرید و فروش کوئ، چې تر څو تاسو رسک نه بچ شئ، او چې کله داسې موقع میلاویږي چې هلته تاسو وکولی شئ چې خپل سټاپ لاس ټرول کړئ یا خپل سټاپ لاس اوږد ورکړئ، غټ ورکړئ. صحیح ده، صحیح ده. دلته اوس تاسو وګورئ، ګوره دلته اوس وګورو که دې ځای کې دې ته موږ څه ویلی شو، دې ته موږ په یو شکل سره همر ویلی شو. همر ګوره دا مهمه نه ده چې مکمل وړه باډي ولري، ځکه چې مطلب د باډۍ نه لکۍ لږ ذره د هغې یو چند نه مطلب لږ زیات دی، مطلب چې باډي څومره وي د هغې نه یو چند یا یو چند نه باید لږه زیاته باډي جوړه شي. نو دې هم چې دی دا ګوره دی باډي ده، دا یو چند یا یو چند نه لږه زیاته باډي جوړه کړې دلته. صحیح ده، دلته تاسو وګورئ نو دې ځای کې مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ دا دی برعکس مسلسل لاندې راغلی، دا دی لاندې راغلی. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې څه شوی، همر جوړ شوی دی، همر نه پس ته مارکیټ ګوره موف چېرته کړی. نو موږ ټریډ چېرته لګوو، ټریډ چې کوم د دې کینډل نه همر کینډل نه بل کینډل د دې په سر کې کلوز شي باډي، هغې ځای کې موږ ټریډ لګوو. دا ګوره دې سر کې دلته کلوز شوی دی، دې ځای کې موږ څه کوو، دا دلته به زه ډایرکټ ټریډ ولګوم. دا ګوره په دې سر کې موږ دلته څه کوو، ټریډ لګوو او خپل سټاپ لاس چې دی پریویس لو ته ورکوو. پریویس لو مطلب یو دا لو موږ سره پریویس ده او یو های چې پریویس لو ده هغه دا ده. صحیح شو، دا پریویس لو، پریویس مطلب تیره چې کومه ټیټه نقطه ده، نو دا ورکوو. که دا نه ورکوو نو مطلب هغه نږدې کومه ټیټه نقطه چې ده هغه دا ده. صحیح شو، دا نقطه پریویس لو چې یو دا ده نږدې، او موږ خپل ټیک پروفیټ چې دی دا چې دې ځای پورې موږ یو پر دوه ورکړی و، یو پر دوه موږ دلته
یو پر څه کم دلته موږ ته پرافټ راکوي خو زه یو پر یو نیم صحیح راځي یو پر یو نیم دلته یو پر یو نیم دا یو نیم نه بلکې زیات راکوي خو دا یو پر یو نیم موږ دلته پرافټ په دې کې واغستو مارکیټ نه ووتو صحیح شو. دلته تاسو وګورئ په دې ورځې کې تاسو ته پرافټ درکړي مطلب که $10 تاوان کوئ $15 ګټه کوئ $100 تاوان کوئ $1.5 ګټه کوئ $0 مثال تاوان کوئ همداسې $1500 ګټه کوئ. نو دغه حساب سره تاسو دغه منیجمنت سره تاسو څه کولی شئ ټریډ لګولی شئ صحیح شو. دا څه شو دا هامر اگزامپل شوی. دلته اوس ګورو که هامر اگزامپل مخې ته راغی او که هینګمین کینډل اگزامپل راغی صحیح شو. دلته تاسو ګورئ دلته وړوکی هامر جوړ شوی دی صحیح شو. وړوکی دا ګوره لږ منظم ښه هامر هم دی لږ وړوکی دی صحیح شو. پروا نه کوي دومره وړوکی خو هامر دی صحیح شو. دا هم یو هامر دی. ګوره مارکیټ څنګه شوی دی مارکیټ لاندې نه بره تللی دا ګوره یو ساعته چارټ دی 100 ساعتو دپاره همداسې تللی صحیح شو. دا دلته وګوره دلته موږ سره هامر جوړ شوی دی هامر جوړ شوی دی. دلته که تاسو وګورئ دې هامر کې دلته تاسو وګورئ دې هامر نه پس ته اوس په هینګمین کې د هامر اگزامپل لږ فرق کوي. هامر کې موږ چې ویلې چې د کینډل نه بره باید د راتلونکي کینډل باډي کلوز شي او بیا ټریډ لګوو صحیح شو. دلته موږ برعکس وایو. دلته موږ وایو چې د هینګمین کینډل نه وروسته چې کوم کینډل جوړیږي هغه باید لاندې کلوز وکړي. لاندې کلوز مطلب د دې باډي لاندې کم از کم د دې تیر د هامر یا د هامر ورته نشي ویلو دې ته هینګمین انګلیش کې وایو خو تاسو ته سیټک ویلی شئ پښتو کې. نارمل نوم مهمه نه دی شکل مهمه ده صحیح شو. ګوره دې نه باید کم از کم دې نه لږ ذره لاندې یا یو چند لاندې دومره اندازه کې لاندې کینډل باید کلوز شي د هینګمین نه صحیح شو. دلته ګوره دا کینډل ته لاندې کلوز شوی موږ ټریډ چیرته لګوو ټریډ موږ چې دی دلته موږ ټریډ لګوو دا دی دلته موږ ټریډ ولګوو او خپل تیر پریویس هولیز موږ هاي راځي خو دلته د دې کینډل دا یو پریویس هایر جوړیدای شي دلته صحیح شو. دلته زه وګورم لږ ځه پریویس هاي دا جوړیدای شي دا نږدې پریویس هاي دا جوړیدای شي صحیح شو. دلته وګورئ دلته ریزسټنس یې بار کړی نو دې دپاره دې ریزسټنس پورې موږ څه کړو سټاپ لاس هم ورکړې او موږ پرافټ څه شو هغه یو نیم زموږ پرافټ دلته هم راغی دا دی صحیح شو. زموږ یو نیم پرافټ دا دلته راغی صحیح شو. نو یو نیم پرافټ موږ دلته هم واغستو مارکیټ نه څه شو دا لږ زره زه ټرول کړمه دا دی زموږ سټاپ لاس دلته راځي دا یو نیم نه بلکې لږ کم راځي او صحیح شو. نو تاسو ګورئ یو پر یو چند باندې یو پر یو چند خو حتما هر ځای کې پرافټ درکوي نو کم پرافټ مطلب نارمل پرافټ انشاءالله هر ځای کې درکوي. د $10 چې تاوان کوي $10 ګټه دا سر په سر درکوي $100 که تاوان کوي نو $100 ګټې زه هم تا ته هر ځای کې اکثریت میلاویدی شي. هغه چې ته زیات ټرولینګ کوې زیات هغه کوې نو هغه لږ ریسک خبره ده لږ ریسک به هلي هغې لپاره به ته لاټ سایز هم کم لګې او سټاپ لاس به لږ اوږد غټ ورکړې. نو دلته موږ سټاپ لاس غټ ورکړو هغه پریویس هاي دلته ورکړو نو پریویس هاي زموږ دلته جوړیږي یا دلته موږ ورکوی شو یا دې ځای کې موږ ورکوی شو نو بیا یې موږ دلته ښه غټ ټارګېټ اخیستی شو. لکه دلته موږ څه وګورو دلته مثال موږ پریویس هاي مثال دې ځای لو چې ده دا د پریویس او پریویس مطلب 13 او دا 13 هاي دا دی نو بیخي هاي ته خو نه ځو بیخي هاي ډېر زیات وړاندې راځي بعض وخت کې لکه دلته چې ډېر وړاندې دی خو دغه دی او پریویس هاي دلته هم جوړ شوی دی. نو که دلته موږ وګورو نو دلته موږ سره یو ښه پرافټ ډېر غټ پرافټ موږ ته راکړی صحیح شو. دلته وګورئ تاسو دې ځای کې لاندې که لاړ شو یو پر څو چنده موږ ته پرافټ راکړی دا دی یو پر ما هغه حساب ته راځي نو که تاسو هلته وخت زیات ورکوئ نو یو پر څه کم 2 چنده دلته موږ ته پرافټ راکوي لږ پرافټ کې اضافه والی هم راځي خو نو زه ځکه درته وایم چې بعض وخت کې ریسک او د هغې خطره زیات وي او هغه بیا بعض وخت کې شاید ستا سټاپ لاس هیټ کړي او دغه شي نو ته ریسک هم زیاتېږي نو دې خاطره خپل څه کوئ خپل نارمل ریسک سلیکټ کوئ او نارمل پرافټ د مارکیټ نه اوچتوئ او مارکیټ نه وځئ صحیح شو. دلته تاسو وګورئ په دې دومره شارټ ځي کې هم دومره ګوره بله خبره ما مخکې هم درته وکړه چې بعض وخت کې د کینډلو ګوره که دا کینډل دا همر لکۍ لږ نوره اوږده وه او باډي لږ معمولي غټه وه نو دا نور هم کنفرمیشن د دې زیات و نو دې خاطر ما درته مخکې مې ویلې چې کله تاسو ټریډ لګوئ د هغې همرو دي شي نو په واسطه باندې تاسو د همر د مثلا تېر ویډیوګانو کې مې درته ویلي وو چې د پیټرن شکل هم مهمه دی د همر شکل د کینډلو شکل هم مهمه دی. دلته تاسو وګورئ دلته تاسو وګورئ دا یو دې ته موږ انورټډ همر ویلی شو یعنې سرچپه همر چې کوم دی دې ته موږ وایو خو ګوره وړوکی دی معمولي دلته ګوره مارکیټ بره تللی او نور بر لاندې راغلی نو صحیح شو. ګوره څومره چې وړوکی څومره چې کمزوری هغومره کمزوری ریاکشن دلته په مارکیټ کې ښیي چې څومره قوي هغومره مارکیټ کې زوري ښیي صحیح شو.
دلته راځو، دلته نور مخکې ځو، دلته نور اګزامپل هم ګورو د هامر یا د هینګمین دپاره چې تر څو تاسو نور هم پې کلیر پوه شئ. ښه دلته تاسو وګورو، دلته دې ځای کې خو داسې خاص هامر هینګمین راته نه ښکاري. دلته که هامر دا هم دی یو هامر کینډل دی. ګوره دې ځای کې تاسو وګورئ اوږده لکۍ د هامر دی. دلته ګوره مارکیټ دې ځای پورې ښه صحیح منظم برتلی. دلته بیا هم نور هم برتلی، خو کم از کم دې ځای پورې ښه صحیح شارټلی پروفیټ یې درکړی او مارکیټ نه تېویستی. صحیح شو. دلته که موږ وګورو، دلته اوس موږ دغه ورکړو، دا دی دې ځای کې ما ته ویلی چې تېر کینډل پرې چې یو ځای یا لږ بره جوړ شي، نو بره جوړ شي لږ نور هم کنفرمیشني، نو موږ ځه دلته ټریډ کوو. دلته موږ ټریډ ولګوو. صحیح شو. که چا نه بعضې وخت کې میس هم شي، نو دا د هغه په نارمل پروفیټ دی. دلته پریویس موږ سره تیار د هامر لکۍ لاندې ده تیاره، پریویس لو لږ ځله وړاندې ده، نو هغه موږ ورکوی شو. دا دې موږ ټیک پروفیټ دلته ورکې، دا دې ټیک پروفیټ، بلکې ټیک پروفیټ خو دلته موږ ته بیخي زیات راکوي، پر 4 نه 5 پورې راکوي، خو موږ دلته شارټلی پروفیټ دې پورې الو. شارټلی پروفیټ مطلب یو پر یو چند موږ د کینډلو په اساس الو، د دغې په اساس الو چې شکل یې څنګه دی. نو دا هم لږ ویک دی، ځکه چې بره لکۍ بره شیډو هم بره تلې ده، نو دې خاطره موږ لاټ سایز کم لګوو او پروفیټ لنډ ګیدو، یو پر یو نیم چند داسې پروفیټ ګدو. مارکیټ نه په لنډ وخت کې مارکیټ نه وځو، پروفیټ حاصلوو او وځو. نو دغه شان تاسو چې کولی شئ مارکیټ کې سټیپ بای سټیپ سلو تاسو خپل اکاونټ ګرو کولی شئ او مخکې تللی شئ. صحیح ده. ښه نو دلته راځو. دلته وګورئ تاسو، ما تاسو مخکې مې ویلي چې تاسو د رنګ مهمه نه دی. ګوره دلته اوس رنګ سور دی، بعض وخت کې مخکې شین و، نو دا رنګ مهمه نه دی. دا ګورم دا یو هینګمین کینډل دی، دا لږ زره ښه منظم کینډل دی. دلته که تاسو وګورو، موږ تاسو وګورو، دلته وګورئ تاسو ګوره مارکیټ چې شوی بره تللی، دا دی صحیح شو. بره تللی دلته چې ښکاره شو، دا دی چې شو. دلته هینګمین کینډل ښکاره شو، هینګمین کینډل ښکاره شو، دا هینګمین کینډل لا ښکاره شو. دلته تاسو وګورئ، دلته موږ چې کوو په ټریډ چېرته لګو، ما ورته ویلې چې د همر نه لاندې دوه نه څلور، اول دویم دریم څلورم کینډل چې هر یو د همر نه باډۍ نه لاندې جوړ شو، نو هغې کې موږ ټریډ لګوو. دوی کې دا ګوره خو بیخي ډوجي دی، دا به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې وایو چې دا ډوجي څه کار کوي. دوی کې ګوره دلته ډوجي هم خپل کار کړی، خو زه خیر راتلونکي ویډیو کې وایو انشاءالله ایډوانس لیول سره. تېر پریویس ویډیوګانو کې ما سمپل ویلي چې ډوجي څه کار کوي، خو انشاءالله ایډوانس لیول کې به مو وایو. صحیح ده. دا ګوره دا دویم کینډل ګوره دلته لاندې کلوز شوی، دلته چې موږ ټریډ دلته لګول کېږي، او دلته وګوره موږ سټاپ لاس چې دی، سټاپ لاس موږ ستاسو خپله خوښه پریویس لو ورکوئ، پریویس های ورکوئ. دا ګوره پریویس لو دلته موږ ورکوي، نږدې موږ سره پریویس لو دی، سټاپ لاس هم لږ وړاندې راغی، نو ښه راغی، نو ځکه موږ پریویس لو ورکوي دلته. صحیح شو. مطلب دا دی، دا اوس وګورئ دلته موږ څو پورې، دلته خو بیخي زیات پروفیټ موږ ته راکړی دی. دلته که موږ دا اکاونټ داسې کړو، دا موږ داسې بوځو، او دلته موږ تاسو وګورو، دا دلته یو نظر واچوئ، دا ګوره دې ځای پورې، دې ځای نه لاندې نور هم پروفیټ راکړی، دا څو چنده دی، یو پر اته چنده. مطلب که $100 تاوان کې $800 ګټه کې، که مطلب $1000 تاوان کې $8000 ګټه کې، که مطلب $10 تاوان کې $80 ګټه کې. همداسې مطلب څومره چې ته خپل کالکولیشن ته به یې اړې. مطلب دا زه د غټ مثالونه واړه مثال در کومه، دا مین ایوریج چې کوم نارمل هغه هر څوک پې پوهېږي، د 100 د 0 د 10 د پرسنټیج، نو تاسو بیا خپل حساب ته یې اړوئ چې چا سره $50 اکاونټ وي، چا سره 90، چا سره 180، 190، 120 او 500 600 700 داسې، هماغه حساب ته یې تاسو پرسنټیج ته اړوئ چې زما د مطلب نه څه مطلب دی. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ، که دا نوره موږ ټرول کړو، دومره پروفیټ یې موږ ته راکړی، نو څومره راغی؟ دا څه کم 9 چنده موږ ته پروفیټ راکړی دی. نو داسې چل دی چې تاسو دلته کولی شئ چې دې ځای کې تاسو ریسک والئ، تاسو ښه پروفیټ هم حاصل کړئ، خو ریسک ډېر مه الئ. پروفیټ ما درته مخکې ویلی چې یو پر یو چند، یو پر دوه، یو پر دریو پورې ډېر غټ ریسک چې شي، یو پر دریو پورې الئ. صحیح شو. چې تاسو مارکیټ کې سلو ګرو وکړئ تر څو ډېر څه زده کړئ. نو دلته وګوره، که یو پر یو نیم چند موږ وایو، نو یو پر یو نیم چند دلته موږ ته دې ځای پورې راکوي. ښه نارملي مارکیټ نه وځو، یو پر یو چند الئ دې ځای پورې په شارټلی دې ځای پورې موږ ته حتی دې ځای کې شارټلی بیخي دویم کینډل کې موږ ته پروفیټ راکړی، مارکیټ نه وتیو. نور چانسونه هم دي، نور هم موږ نالج بیان، څومره چې موږ ښه ټریډونه ډېر کوو، هغومره موږ سره نالج زیاتېږي. دلته وګورو، که یو پر درې چنده موږ پروفیټ والو، نو دا دې ځای پورې موږ ته یو پر درې چنده هم نارمل پروفیټ راکړی دی، مارکیټ نه وتیو. نو موږ نارمل یو پر دوه چند، یو پر یو چند، یو پر یو نیم چند موږ پروفیټ الو. نو دا یو پر دوه چند بس دې کې موږ ووایو سلیکټ کړو، دلته هغه د یو پر دوه چند مثال موږ ته راکړی دی. ګوره دلته ګوره وجه څه شی ده، موږ لږ زره ریسک زیات واخیستو، موږ ته امکانات شته چې پروفیټ ډېر راکوي. ګوره دا خو لا جوړ شوی، دا چې جوړ نه وي تا ته پته نه لګي چې زه دلته څو پورې زه پروفیټ والم. نو تاسو ما ویلی چې تاسو دلته کینډل ته ګورئ چې کینډل څومره شیپ کې جوړ شوی دی. نو دې ګوره دلته تاسو که خیال وکړئ، دلته
دې کینډل کې تاسو وګورئ زه زوم ان کړم لږ زه راته زوم ان به کومه دلته به تاسو ته وښیم دا وګوره خیر دا خو لږ زوم ان شو لږ پلن شو نو ځکه دا کینډل لږ زره هغه ډبل والی کم شو خو خیر دا ډبل کینډل دی ښه کینډل دی بره شیډو هم نه لري باډي هم برخه ده او لاندې دا لاندې شیډو هم ښه اوږده شیډو ده ښه غوندې نو د دې هینګمین قویوالی زیات دی نو په دې خاطر مارکیټ کې هم اثرات تاسو که ګورئ دلته مارکیټ کې اثرات د دې نه ښه پروفیټ اخیستل شوی دی اخیستل کېږي او دا دی ښه پروفیټ یې ورکړی دی صحیح شو نو دې چې تاسو وګورئ څومره یو غټ پروفیټ تاسو ته درکړی دی نو همدا شان تاسو څومره بار بار دلته اګزامپل یې ګورئ او اګزامپلو کې بار بار کینډل د خپل نظر لاندې تېروئ واړه واړه پوینټونه پکې راوباسئ نو تاسو هغې باندې تاسو څه کولی شئ تاسو هغې کې ښه پروفیټیبل ټریډونه جوړوی شئ او هغې کې ځان سیټ کولی شئ صحیح شو ګوره داسې هم راځي چې دا مس کېږي اوس ګوره دلته تاسو وګورئ که چېرې تاسو په دې هینګمین کینډل باندې چې یو ډېره اوږده لکۍ ده بیخي زیاته یو ګوره کینډل لکۍ باید شیډو چې دی یو پر یو چند یو پر یو نیم نه تر 2 چندو پورې باید او دا چې دی د څو یو پر 4 چنده ده شیډو جوړه شوې ډېره اوږده شیډو ده نو دا په یو حساب سره ډېر کمزوری کینډل راځي نو دلته که تاسو خیر که تاسو بیا هم دلته ټریډ هم ولګوئ خو تاسو ته ما ویلي چې وړوکی اماونټ لګوئ نو که دلته سټاپ لاس ستاسو که زه اګزامپل درکړم دا دي چې تاسو ټریډ لګولی دا د ټریډ لګولی دلته تاسو ټارګیټر څومره چې دلته ږدئ تاسو سټاپ لاس دلته چېرته ورکئ نو تاسو دلته تاسو وګورئ ستاسو سټاپ لاس هیټ شوی دی صحیح شو سټاپ لاس هیټ شوی دی که څومره موږ ټول کړو نو سټاپ لاس هیټ کېږي نو دې خاطر زه وایم چې نارمل وړوکی سټاپ لاس کېدی وړوکی سټاپ لاس نه سټاپ لاس حتمن کېدی لاټ سایز وړوکی کاروئ سټاپ لاس لږ زر خیر غټ کېدی چې تر څو لاټ سایز هم وړوکی اماونټ پیسې هم کمې استعمال کړي نو تاسو به څه وکړئ تاسو په سټاپ لاس که وګدئ نو ستاسو تاوان به ډېر نه وي که نه دې خاطر زه ته وایم چې لاټ سایز وړوکی کاروئ په منیجمنټ سلو ځان ګرو کوئ یو پر یو چند یو پر یو نیم یو پر 2 پر خپل پروفیټ حالی صحیح شو نو دا وګورئ دلته تاسو ول د سټاپ لاس هیټ کړی مارکیټ آوټ شوی تاسو بل ټریډ به پیدا کوئ بیا همداسې تاسو په سلو ګرو کېږئ همداسې په یو دم نه کېږي صحیح شو نو دې خاطر زه درته وایم خیر بعض وخت کې ګوره چې مس کېږي همداسې هم نه ده چې 100% دی دا کینډل باندې تاسو 100% هر وخت چې ښکاره کېږي هر وخت یو پروفیټ وي داسې هم نه دی فیل کېږي هم تاوان به هم کې خو چې سلو کې یو پر یو نیم یو پر 2 چنده ته پروفیټ دی یو چنده ته لاس دی نو که ته څومره 2-3 دفعې تاوان وکړې نو که 15 دفعې د 4 دفعې د پروفیټ وکړې ته تاوان هم ریکور کې په د مثال هغې په یو چند 2 چندو کې ته پروفیټ کې هم اوسېږي نو هغه ورځ هم د ستا پروفیټیبلي او ستا اکاونټ هم ورسره ګرو شوی نو داسې دی چې تاسو باید سلو پریکټس باندې تاسو سلو پریکټس به بار پریکټس باندې انشاءالله ډېر څه حاصل کړئ او پوه به شئ دلته اوس وګورو که دلته یو اګزامپل زه بل درکړم چې ویډیو ډېر اوږده نور نه شي اګزامپل ځکه در کوم چې تاسو پې صحیح ذهن خلاص شي دلته تاسو ګورئ دا ګورئ مارکیټ تللی دی بره دلته تاسو ګورئ یو همر دلته ښکاره شوی یو هینګمین دلته ښکاره شوی او دلته ښکاره شوی نو ګورئ یو نه پس بل لا ښکاره شوی نو که تاسو دلته هم ټریډ مس کړي دلته هم لګوی شي او که مس کړی هم نه وي مطلب دلته تاسو ټریډ مثال ولګولو صحیح شو دلته تاسو ټریډ ولګوو دا دې سره یو رقم دی خو دې کې ما ورته ویلي تاسو په یو رقم ځای کې ټریډ مه لګوئ مطلب تاسو یو رقم ټریډ یو رقم لږ کمزوری نو چې کله تاسو د هینګمین د باډۍ نه بل کینډل چې څنګه جوړیږي هغه لږ زره ښکته جوړ شي نو تاسو بیا ټریډ وکړئ نو دا ګوره دلته یو شی کلوز شوی بره دی نو ما تاسو ته ویلو چې تاسو هینګمین کې چېرته ټریډ لګوئ هینګمین کې چې کله دویم کینډل لاندې کلوز شي او په همر کې چې دویم کینډل بره کلوز شي نو دلته چې دی برعکس شوی دی ګوره بره مارکیټ تللی دی او هینګمین په سر باندې شین کینډل بره کلوز شوی دی نو دې کې ټریډ نه کوو دا ګوره دلته بیا دا بل هینګمین چې راښکاره شوی دی د کینډل چېرته کلوز شوی لاندې کلوز شوی دلته ښه نارمل ټریډ کوو نو دلته دا پالیسي مهمه ده چې کلوز مهمه دی دویم کینډل کلوز هم مهمه دی چې دویم کینډل چېرته کلوز شي دلته ګوره دلته ټریډ موږ نه کوو دلته موږ ټریډ کړی مو شاید سټاپ لاس هیټ وي یا نه وی هیټ هر څنګه چې وی تاسو سټاپ لاس اوږد ورکړی وړاندې مو ورکړی نو شاید هیټ نه وي او که بعضې لنډ ورکړی نو سټاپ لاس به هم هیټ وي او ورخطا شوي به مو وي نو داسې دې خاطره تاسو اوس ګول ته موږ پریویس های ورکوو پریویس های موږ سره دا هم دا ګوره دا پریویس های دي دا پریویس های ده صحیح شو 13 های ده 13 اوچته ساحه چې ده او دا ګوره سټاپ ټیک پروفیټ موږ په یو پر 4 چنده دا ګوره څه کم 4 چنده موږ پروفیټ لرلو دلته خو نه ما ورته څه ویل یو پر یو نیم یو پر یو نیم یو پر 2 چنده موږ پروفیټ لرلو دا ګوره یو پر یو نیم دا دې یو پر 2 چنده پروفیټ دی یو پر 2 چنده موږ پروفیټ واغستو مارکیټ نه او مارکیټ نه ووتو نارملي پروفیټ راکړي او مارکیټ نه ووتو نو دې وجه څه شی ده ګوره دا اګزامپل هم تاسو باید ذهن کې صحیح کېنوئ دغه ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې تاسو
همر چې ښکاره شي، همر چې جوړي، کینډل باید د همر د باډۍ نه بره یا یو رقم یا بره کلوز شي، په هغه یو ځای کې یو مقدار کې کلوز شي د هم باډۍ سره، او یا د همر د باډۍ نه بره جوړ شي، باډي خیمڅې د باډۍ نه مکمل کینډل نه خیم، صرف باډي خیم د باډۍ نه بره بل دویم کینډل جوړیږي، بره باید کلوز شي، بند شي، او بیا هغې نه پس به ته ټریډ لګې. او په هینګمین کې هینګمین کینډل کې چې کله بره جوړیږي هغه باید چې مارکیټ بره تللی و، هغې نه پس چې هینګمین ښکاره شو د هغې نه پس چې کوم کینډل جوړیږي هغه باید یا کلوز یې ورسره یو رقم وشي او یا لاندې وشي. نو دلته ګوره کلوز یې یو رقم نه دی، سټارټ یې یو رقم ځینې اخیستی او کلوز یې هم بره کړی، او بیخي مطلب دا برعکس کینډل دی. نو برعکس کینډل کې بس اوایډ کړئ، ټریډ به دلته نه کړئ. لکه دلته مثال وګوره، دلته موږ ټریډ هم نه کړئ، دلته موږ ټریډ هم نه کړئ، ټریډ دا پته پاتې شو، دلته موږ ته بل چانس میلاو شو، بل چانس کې موږ ټریډ وکړو او ښه خاصه پروفیټ هم حاصل کړئ. نو دغه شانتې په حوصله او په پریکټس باندې که دلته موږ سره چانس هم نه وي، سلو پروا نه کوي، بل چارټ وګوره، بل چارټ وګوره، بل چارټ مه ګوره، یا وخت ورکړه، هماغه یو څو چارټه چې تعقیب کړي هغې کې د نن ګرافونه سیټ اپ کړي هماغه تعقیب کوه، خو وخت ورکړه، پروا نه کوي چې هماغه کوم ساعت ته کېناستې ټریډ میلاو نه شو، یو ساعت بعد 2 ساعته بعد یې وګوره، نو سټپ بای سټپ پریکټس سره صحیح شو. نو الله چې په دې مشکل مو حل شوی او جواب مو حاصل کړی وي، دغه شانتې تاسو په بار پریکټس سره به ډېر شیان حاصل کړئ او په ډېر شیانو به انشاءالله پوه شئ. بیا هم څه مشکل پوښتنې ازادانه کولی شئ، او تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.